عثماني خلافت او احمدشاهي سلطنت په معاصر پښتون تاریخ کې روحاني تحریک د پښتنو هغه ستر قامي تحریک و چې د استعمار یرغلګرو او پردیو پر ضد په پښتون وطن بلا سرښندنې وکړې. د پیر روښان رحمت الله علیه په ایښي اساس د هغه د کړوسي پورې د هغه اولاد او پیروان شاوخوا 160 کاله پرلپسې د مغولي سامراج د زبردست قوت پر ضد وجنګېدل او هغوی یې هیڅ یوه ورځ په پښتون وطن په قلاره ناستې ته نه دي پرېښودلي. دغه ستر پاڅون په پښتنه خاوره او پښتون قام کې د خپلواکۍ سره د مینې او د بلواکۍ نه د کرکې اور تر ډېرې مودې بل وساتلو. دغه پاڅون په نږدې تاریخ کې لومړی پښتون ملي او مترقي پاڅون و چې په شعوري ډول شروع شوی و او د ادب په ژبه او د تصوف په لباس کې کار کولو. د روښانیانو د کمزوري کېدلو څخه وروسته تر ډېرې مودې د پیر روښان بل کړی اور مړ شو، خو بڅري یې لا پاتې و او څه موده پس دغه تحریک د ایمل خان مومند، دریا خان افریدي او وروستو د خوشحال خان خټک د وسلوالې مبارزې او مزاحمت په بڼه کې یو ځل بیا راژوندی شو. د قامي شعور او جذبې نه ډک همدغه تسلسل چې د میرویس خان بابا په مشرۍ کې د قندهار د ملي پاڅون په بڼه یو ځل بیا سر راپورته کړو چې د ایراني صفوي دولت د ړنګېدو او په باقاعده توګه په دې سیمه کې د پښتنو د لومړي سلطنت د جوړېدو سبب شو. د قامي پاڅونونو او تحریکونو دغه سیاسي او مزاحمتي لړۍ د احمدشاه بابا د لوی افغانستان په شکل کې یو ځل بیا راژوندی شوه. احمدشاه ابدالي د عثماني خلافت عمره یو ستر پښتون دولت جوړ کړو، کوم چې د آمو د سیند له غاړې څخه د اوسني ایران تر اصفهانه غځېدلی و. په دغه دولت کې فعلي ټول افغانستان، اوسنی شمالي او جنوبي پښتونخوا، هندوستان، بنګال او کاشغر شامل و. اوس د کوزې پښتونخوا د نصاب په کتابونو کې مغول واکداران خو اتلان دي او تاریخ شته دی، خو د دغه پښتنو اتلانو د یوه نوم یادونه هم نه ده شوې. په همدې نصاب کې د عثماني خلافت تفصیلي تاریخ هم شته، خو له بده مرغه د احمدشاه ابدالي د عظیم پښتون سلطنت بیخي څه یادونه له دې ډاره نه ده شوې چې هسې نه دا قام د خپلو مشرانو او اتلانو نه خبر شي او قامي شعور او احساس پکې بیا راژوندی شي. که نه د دواړو مذهب او عقیده خو یو شان وه. که د عثماني سلطنت تاریخ د مذهب پر بنیاد په موږ راتپل کیږي، نو بیا خو احمدشاهي سلطنت دې خاورې او ولس ته تر هر چا ډېر نږدې دی، ځکه چې هم ورسره مذهبي تړون لري، هم قامي، هم تاریخي او هم کلتوري. همدا وجه ده چې زما د قام بچي د ترکیې د عثماني سلطنت مشران خو پیژني، خو د خپلې خاورې او د خپل قام د مشرانو د نومونو نه هم ناخبره دي. په کار ده چې لومړی خپل تاریخ ولولو او د خپلې خاورې، خپل قام او خپل وطن اتلانو پیژنو. بیا که د نورې نړۍ تاریخونه لولو، د نورو قامونو اتلان پیژنو او ځان ترې خبرو، خیر دی، ځکه چې څوک ځان نه پیژني هغه به جهان څه وپیژني. لومړی باید د ځان وپیژنو، بیا جهان وپیژنو. لیک د ایاز اسپزي دی. تر بلې ویډیو مو په الله سپارم، له دعاګانو مو مه هېروئ.